السلام علیکم ګرانو ملګرو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د شهزاد د بیرته رالیږلو کیسه له کومه ځایه شروع شوه او ولې داسې مشکل جوړ شول؟ که څه هم د شهزاد په اړه داسې راپورونه دي چې د ګلبدین په پرتله لا هم د ګوښه کړای شوي کپتان اصغر افغان په پلوی و او زیاتره وخت له هغه سره لیدل کېده چې د بورډ لخوا په سزا ورسید. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا خلاف لوبې وروسته لوبډله بس کې هوټل ته یاد له هوټل نه روانه وه چې لار کې بس خرابیږي. انګلستان کې د بس ډرایور ملي لوبډلې ته بل بس راغواړي او له ملي لوبډلې غواړي چې د لږې فاصلې لپاره په پښو ولاړ شي ترڅو بل بس را رسیږي. له ملي لوبډلې سره بیا ځلې یو ځای شوی د کرکټ بورډ چیرمن عزالله فضلي په شمول ټول لوبغاړي له خراب شوي بس نه ښکته کیږي، خو شهزاده غوښتنه نه مني او د پښې درد له کبله وایي چې زما پښه درد کوي او بس کې پاتې کیږي. دلته ورته د بورډ چیرمن فضلي صاحب وایي چې ته چې دومره پیاده مزل نشي کولی نو لوبه به څنګه وکړې، خو شهزاد د کوم بل ځواب پرته توند ځواب ورکوي چې د فضلي غوسه راپاروي او له ملي لوبډلې سره د مل منیجر نوید سایم غواړي چې د شهزاد د فټنس راپور په فزیومازي مالک راپور جوړ او نوموړي پکې په رسمي توګه وښیي چې روغ نه دی او انجري دی. د عظیم ملک لخوا چې له تیرې یوې لسیزې ټول افغان لوبغاړي په غیر قانوني انجکشنونو معتاد کړي دي د شهزاد د ټپي کېدو او په اسنانۍ د نه جوړېدو راپور بروي او ICC ته لیږل کیږي چې د هغوی لخوا هم منل کیږي او شهزاد محمدي ته ویل کیږي چې اوس نو ګیر لګوه چې بیا بدمشي زما سره ونه کړې. په خپله شهزاد محمدي په یوه غږیز پیغام کې ویلي روغ رمټ دی او هیڅ مشکل نه لري او کرکټ بورډ په زوره له لوبډلې وویست. ګرانو ملګرو زموږ چینل سبسکرایب، لایک او شیر کړئ ترڅو تاسو ته نوي او تازه خبرونه وړاندې کړو.